سلامونه درنو لیدونکو، پام وکړئ د نن خبري ټولګي ته. ایمل ولی خان پی ټی ایم ته د پتلون تحفظ مومنت خطاب کړی. د عوامي نېشنل ګوند ایالتي مشر په یو تازه ټویټ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ ته د پتلون تحفظ مومنت خطاب کړی او ویلي دي چې زه د پاچاخان له کورنۍ یم. ویاړم چې ای ان پی مشر یم او هیڅکله به د دې غورځنګ غړیتوب وانخلي. د پی ټی ایم پلویانو بیا ویلي چې ایمل ولی یو سپک انسان دی او اوس د پوځ خوشحالۍ لپاره د پی ټی ایم بې عزتي کوي. مولوي عبدالکبیر د طالبانو د رئیس الوزرا موقتي ځایناستی ټاکل شوی. د طالبانو رئیس الوزرا ملا حسن اخوند د ناروغۍ په سبب د موقت وخت لپاره له چارو رخصتي اخیستې او پر ځای یې د چارو د پرمخ وړلو لپاره خپل سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر معرفي کړی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دا خبره د سې شنبې شپې ناوخته ازادي راډیو ته وکړه. نوموړي وویل اصلي خبره دا ده چې محترم رئیس الوزرا په اختر کې کندهار ته تللی و او لږ څه ناروغ و، نو ځکه یې وغوښتل چې د یوې مودې لپاره استراحت وکړي. په خپل کفالت یې خپل سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د ریاست الوزرا د کفیل په توګه معرفي کړی دی. د لنډې مودې لپاره دی بیرته به کابل ته ستون شي. یاده دې وي چې مولوي کبیر د پېښور شورا مشر و. امریکا غواړي پر افغانستان له لرې خپل کنټرولیدونکي هوایي پوځي سار ډیر کړي. د امریکا دفاع وزارت غواړي چې پر افغانستان له لرې کنټرولیدونکي هوایي پوځي سار ډیر کړي. دغه وزارت سرپلټونکي په خپل تازه راپور کې ښکلي چې د دې طرحې له مخې ټاکل شوي چې په سیمه کې د امریکایي بي پیلوټ الوتکو او هوایي سارګرو وسایلو د ماموریت موده او د پاتې کېدو ځواک ډیر شي. د دغه عملیاتو موخه تر ډیره له افغانستانه د امریکا پر ضد اسلامي دولت نومي یعنی داعش وسلوالو په څیر د ګواښونو لپاره چمتووالی ښودلی. د امریکا دفاع وزارت تازه راپور کښلي د روان میلادي کال له لومړیو د امریکا پوځ مرکزي قومندان جنرال مایکل کوریلا په افغانستان کې د خپل استخباراتي سار د تشو په ډکولو تمرکز کړی. پاکستان ملکیان په نظامی محکمو کې محاکمه کوي. عمران خان وایي راته د منلو نه دی. د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان حکومت هغه پریکړه د نړیوالو بشري حقونو څخه سرغړونه او د اندېښنې وړ بللې چې غواړي ملکي مظاهره کوونکي چې د عمران خان تر نیول کېدو وروسته یې په مظاهرو کې ورانی کړی په نظامی محکمو کې محاکمه کړي. د پاکستان پوځ تېره ورځ ویلي و چې د کرکې وړ جرمونو کې لکه د پوځي مشرانو کورونو ورچول او نظامی تاسیساتو ورانولو کې د لاس لرونکو په هکله نه رد کېدونکي شواهد راټول کړي. پوځ ویلي چې دا کسان به د جاسوسۍ ضد او پوځي قوانینو له مخې محاکمه شي. عمران خان چې کله واک کې و نو د دې قانون ملاتړی و، خو اوس چې همغه قانون دی د ګوند پر پلویانو عملي کېږي نو ویلي دي چې ورته د منلو نه دي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.